دا ټیم موږ سره یو مشهور آرټسټ یاد حسین سواتی موجود دی د ډرامې په سیټ باندې چې بلا ډرامو کې کار کړی فلمونو کې هم کار کړی په سټیج باندې هم کار کړی دی نو هیڅ سره خبرې کوو چې د ډرامې په حواله باندې هیڅ وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې وروره ښې؟ ستاسو په دې ډرامه کې څه کردار دی جی؟ یاره په دې ډرامه کې خو زما د خان سره نوکر کردار دی او ډېر یو ښه کردار دی. پهله ستاسو د پښتو نیوز د طرف نه زه ډېر شکرګزار یم چې تاسو دونه راغی د مردان نه او دې ځای ته زموږ ډرامې سیټ ته مو ځانو بیا د پښتو نیوز د مشرانو کم افسران دي کم ورکران دي د ډېر شکرګزار هغوی ته زه سلام پیش کوم. باقي په دې ډرامه کې موږ سره ډېر ښه آرټسټان دي. بادر علي صاحب دی، شناز پېښوري دی، داسې نور شهنشاه دی را سره او د ټولو ډېر ښه کردارونه دي. په خپل ځای ډېر ښایسته کارونه ویې او دا یو ډېره مزیداره ډرامه ده او ډرامه هم څه په کریمو باندې جوړه ده. خدای شته د کریمونو نوم خو ماله نه راځي او د هغې مطابق لګیا یو کار کوو. ډرامه کې کار کول اسان کار دی که نه ګران کار دی؟ یاره جی بس زه خو یم چې ګران کار دی. د دومره مخکې ته خوله کولول او خبرې کول او بیا کیمرې د کیمرې چې کومه سترګه ده هغې ته کار کول ډېر ګران کار دی. اکثر مونږ یاران دوستانو سره ناست نو ډرامې روانې کړي ما دا اسان کار دی دا خو مونږ هم کولی شو نو خلکو ته څه ویل غواړئ؟ یاره زه خو دا ویل غواړم چې سړی همت کوي نو هر څه زده کولی شي. چې همت نه کوي نو هېڅ هم نشته. چې همت کوي نو خلک د غر سر ته مختی شي چې همت کوي. دا خو یو د کیمرې او د میډیا د کیمرې سترګه ده که دې ته ونه یارولې او تا ویروله خو بس ټیک شو بس ته اکټر یې او که چېرې کیمرې سترګې ته ویرولې بس د هر څه نه ووتې باقي زما خیال دی هغه ټیکټر یې. ستاسو اختر څومره ډرامې به را روانې؟ یاره تقریبا د اختر ته خو زموږ یو 3 ډرامې شته او یو دا ده د خدای شته چې ما کې دا عادت دی چې زه چېرته ډرامې ته لاړ شم کار وکړم نوم تپوس ترې نه کوم. اوس دا دی په سیټ باندې یو نوم نه راځي. او اختر له مو شو شته که نشته څه؟ انشاءالله زموږ خو اختر ته په سوات کې شو شته خو زیات پهله نه مونږ سینډ شوي وو کویټې ته او ډاکټر عرفان صاحب وایي چې بس انشاءالله سوات ته شو. دا ټیم موږ سره بل آرټسټ ناست دی فیضان احمد سره خبرې کوو د ډرامې په سیټ باندې موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاذب بھائی څنګه تاسو ښه دي؟ ډرامه څنګه روانه ده؟ ډرامه خو ښه مزیدار روانه ده ځکه چې دې ډرامه کې موږ سره ډېر ښه کاسټ دی. شهنشاه افریدي، الیار سواتی، بهادر علي عرف بابو، داسې زموږ ډېره ښه آرټسټ ده شهناز پېښوري، رحیم شاه کوکو. دې نه علاوه موږ سره نور کاسټ هم شته چې د دې ډرامې موږ لکه څه شوټینګ خو نن پېښور کې سوري نوښار کې وکړو باقاعده موږ نور شوټینګ به مري کې کوو نو هغې کې موږ سره سارا ده نور داسې پنجابي او څو آرټسټان دي لکه مختلف آرټسټان موږ نور هلته مخلو. نو ډرامه خو دلته کامیډي وه خو انشاءالله د کامیډي کې علاوه د کامیډي نه علاوه دې کې ټریجډي هم شته. دا ټریجډي کوو نو موږ ټول مري کې کوو. که تاسو خیال وکړئ نن سبا ډرامې ډېرې ختم شو ډرامې څوک نه جوړوي د دې وجه سره؟ ډرامې لومبۍ خبره خو دا د ختمې په دې شو چې د ډرامو ډیمانډ په دې وجه ختم شو. نن سبا میموري کارډ یو ایس بي او دا موبایل وغیره راغلي دي ټچ والا که نه نو دې ډرامو ډیمانډ ختم کړو. لکه مخکې به خلکو ډیسک اغشتو ډي وي ډي وغیره نو اوس نن سبا هغه ډیسک څوک نه اخلي او په ډرامو تاسو له پته خرچه کېږي او خرڅېږي نه مطلب ډیسک نه خرڅېږي. نن سبا چې کم ماشوم که سړی یا زیم یا بل یا ول که نه نو چې بازار ته لاړ شي میموري کارډ وال له 100 روپۍ ورکړي نو هغه ته په 10 روپو کې 15 ډرامې واچي نو بازار نه په 50 روپۍ ډیسک څه واخلي. مین شی دا دی که په سیمه کې چې کومې بدامنۍ روانې دي او په ملک کې چې کوم حالات جوړ دي په دې وجه د پښتو انډسټري زوال سره مخ شوې ده. خو نن یو ځل بیا هنرمندان او ډرامه جوړونکي هڅې کوي چې پښتو ډرامې معیاري کړي او د پښتو ډرامو مینوال یو ځل بیا ورته د پښتو سبق آموزه ډرامې ورته ملو شي. د ډرامې په سیټ مونږ هنرمندانو سره هم ګپ شپ ولګوو. یقینا چې ستاسو په خوښي وي. اوس مونږ له اجازت راکې د کیمرامین وقاص سره ملک شاذب، پښتو نیوز، نوښار.